د حق په لټه کې درې ملګري. د اسلام تر راتلو وړاندې د مکې درې ځوانانو چې د مشرکینو په منځ کې ژوند کاوه. په دوی کې یو داسې کس هم شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه ویلي دی به په قیامت کې په یوازې ځان یو امت وي. دغه درې واړه ملګري یوه ورځ مکه کې سره راټول شول. په خپلو کې وویل زموږ قوم چندان دین باندې باور نه لري، په خپلو لاسونو تیږو څخه بوتان جوړوي، بیا یې عبادت کوي. موږ خو د عقل خاوندان یو، څنګه د تیږو عبادت وکړو چې نه ګټه رسوي، نه خبرې کوي، نه لار ښایي او هیڅ شی نشي کوای. خپلو کې پریکړه وکړه چې راځئ د یو حق دین په لټنه کوو. د اوسنی دین باطل دی. د درې کسان زید ابن عامر ابن نفیل، ورقه ابن نوفل او عثمان ابن الحارث وو. د درې واړو د حق موندلو لپاره سفر پیل کړ. ورقه ابن نوفل هغه کس دی چې کله لومړی ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شو او ډارېدلی و. بیبي خدیجې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وروست او هغه ورته ویلي و چې ته پیغمبر کېږي. دی هم د دوو نورو ملګرو په شان د حق په لټه کې په سفر ووت. د نصرانی دین په اړه یې واورېدل. ځان یې د نصرانی دین راهبانو ته ورساوه. په نصرانیت ایمان راوړ او راستون شو. عثمان ابن الحارث هم نصرانی شو او بیرته مکې ته راستون شو. خو د زید ابن عامر ابن نفیل کیسه بیا عجیبه ده. زید د خپل سفر پر مهال له نصرانی راهبانو سره مخامخ شو. له هغوی څخه یې پوښتنې وکړې خو قانع نه شو. له هغوی پوښتنه وکړه چې د ځمکې پر مخ تر ټولو ډیر پوه کس څوک دی چې له هغه د حق دین پوښتنه وکړم. هغوی ورته په ځواب کې ویل چې له یوه یهودي پرته بل څوک نه پیژنو او هغه ډیر پوهیږي. زید اوږد سفر وکړ او اوږد واټن یې وواهه چې شام کې هغه یهودي ته ورسید. پوښتنه یې ترې وکړه حق دین کوم یو دی؟ هغه ویل طبعا زموږ دین یهودیت حق دین دی. ویل څنګه یهودي کېدای شم؟ هغه ویل تر هغې نشي یهودي کېدای تر څو در باندې د الله غضب ونشي. زید وډارېد. ویل څنګه؟ یهودي ورته په ځواب کې وویل الله په یهودانو په قهر شوی او پر هغوی غضب نازل کړی، نو که ته غواړې یهودي شي باید په دغه غضب کې شامل شي. زید ویل داسې کله کېدای شي؟ زه د الله له غضبه را تښتېدلی یم، د حق دین په لټنه کوم چې الله راضي کړم او ته وایې چې باید د الله غضب را باندې وشي بیا یهودي کېږم. یهودي ویل بس زموږ همدا دین دی، که غواړې یهودي شي باید دا ومني. زید بیا پوښتنه وکړه له یهودیت نه بغیر کوم دین حق دی؟ یهودي ځواب ورکړ له یهودیت نه بغیر بل حق دین نه پیژنم مګر دا چې ته حنیف شي. ویل حنیف څه شی دی؟ دا خو نوې کلمه ده. هغه ویل دا د ابراهیم دین دی، پخوانی دین دی چې څه ترې نه دی پاتې او په دې دین کې د یو الله عبادت کیږي. خو دا چې څنګه عبادت کوي، څنګه لمونځ کوي یا نور څه کوي په دې زه نه پوهیږم. زید له ده هم پوښتنه وکړه چې د دنیا پر مخ تر ټولو ډیر پوه کس څوک دی؟ یهودي ورته ویل یوازې یو کس پیژنم چې فلانی نصرانی دی. زید د حق د موندلو تږی و. آرام کېناست او هلته یې هم سفر وکړ. هغه نصرانی ته یې ځان ورساو او ورسره کېناست. پوښتنه یې ترې وکړه د حق دین کوم یو دی؟ نصرانی ویل د حق دین همدا زموږ دین دی، نصرانی دین. ویل څنګه نصرانی شم؟ هغه ویل نصرانیان ګمراه شوي وو، مسیح راغی چې دوی ترې خلاص کړي. ته تر هغې نصرانی کېدای نشي چې په دې اقرار وکړي چې ته ګمراه یې، بیا مسیح منې او هغه دې له دې ګمراهي خلاصوي. زید ویل زه له ګمراهۍ را تښتېدلی یم، څنګه په دې اعتراف وکړم چې زه ګمراه شوی یم، حال دا چې زه د حق په لټه کې راوتلی یم، زه حق پلټونکی یم. ویل بس دا زموږ دین دی، که غواړې نصرانی شي باید اعتراف وکړي چې ته ګمراه او ګناهګار یې، بیا مسیح راځي او تا بچ کوي. ویل نه، زه د حق په لټه کې یم. له هغه یې هم پوښتنه وکړه چې کوم بل دین شته چې له دې نه بغیر حق وي؟ نصرانی ویل نه پوهیږم مګر دا چې ته حنیف پاتې شي. هماغه خبره چې یهودي ورته کړې وه. زید تعجب وکړ. ویل حنیف څه شی دی؟ نصرانی ورته ویل دا د ابراهیم دین دی.
ویل هغه څه ډول دین دی؟ ویل هغه دا چې د یوه الله عبادت وکړي او هیڅوک ورسره شریک ونه نیسي. نصراني ورته زیاته کړه دا پخوانی دین دی، په اړه یې ډېر معلومات نه لرم. زید له ځان سره فکر وکړ. هغه یو شی چې یهودي او نصراني مذهبي پوهان چې پرې همغږي وو همدغه حنیف کلمه ده. زید بیرته مکې ته ستون شو. له ځان سره یې ویل یا الله، زه په دې شاهدي ورکوم چې زه حنیف یم او د ابراهیم په دین یم. کله چې به یې عبادت ته زړه کېدو له شمېر او ځانګړې طریقې پرته به یې لمونځ کاوه، سجدې به یې کولې او هر څه چې به یې ذهن کې ګرځېدل همغه ډول به یې عبادت کاوه. په پای کې به یې ویل ای زما ربه، نه پوهېږم چې څنګه ستا عبادت وکړم، نو زما دغه عبادت قبول کړه. که د ابراهیم علیه السلام په دین پوهېدای حتما مې د هغه تعلیمات عملي کول، خو هیڅ نه پوهېږم، نو زما عبادت قبول کړئ زما ربه. زید ابن عمرو ابن نفیل په دې طریقې سره موحد او د الله پاک مخلص بنده شو. د به په مکه کې له کفر او شرک نه خلق منع کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زید ابن عمرو ابن نفیل می ولی چې کعبه ته به تکیه کړې و او خلکو به د کعبه طواف کاوه او هغه شرکی تلبیه به ویله. کله چې به هغه شرکی برخه ته ورسېدل، زید به ورته ویل چې بس کړئ لدې مخکې مزئ. د به مکه کې خلک له نه حلال شوی یا مردار غوښې له خوړلو هم منع کول. زید به خلک بت پرستی ته هم نه پرېښودل، تر دې چې له بعثت یا د اسلام له راتلو 15 کاله مخکې وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید په اړه فرمایي زید ابن عمرو ابن نفیل به د قیامت په ورځ د یوه امت په توګه راژوندی کړل شي. یعنی نور خلق به له خپلو پیغمبرانو سره یو ځای حشر کیږي او جنت ته به ځي، خو زید به پخپله یو امت وي. سبحان الله. د سعید ابن زید پلار دی چې د عشره مبشره یا د هغو لسو کسانو له ډلې دی چې د جنت زیری پرې شوی.